بسم الله الرحمن الرحیم د ایگزیکټ فنکشن په تر باندې موږ تاسو ټیکس سره مقایسه کولای شو. ګوري دلته ایکوال لیکم د ایکوال څخه وروسته ایگزیکټ ورته لیکم او ل ایگزیکټ څخه وروسته زه ورته هم دغه سر راوخله کامه یوز کوم او دا سر راوخله د دوی دواړو ترمنځ غواړم چې مقایسه وکم انټر پریس کوم. ګوري فنکشن موږ ته څنګه شو اپلای شو. زه به دا ډایرکټ وړاندې ټولو ته اوس ما سره ټول ترو په دې دي چې لا خانې تشي دي سلونه ما سره تش دي. ګوري زه اول سل کې احمد لیکم ما ته وی فالس دی ځکه دوم سل کې ما لیکل نه دی کړی. دوم سل کې زه جان ورته لیکم چې کله انټر پریس کوم دا فالس پاتې کیږي وی غلط دی. دا ټیکس او دا ټیکس سره فرق لري. زه ورته هم صحیح ده چې دا سره فرق لري د کې به محمد ورته ولیکو انټر به کو. ګوري اوس ما سره ټرو ک یعنی دا ټیکس او دا ټیکس اوس سره ترو دي صحیح دی. وی کچرته دلته تیو نوم ولیکو دلته به غلط شي یا دلته د یو کمپنی نوم ولیکو دلته به غلط شي نو ته فالس درکې چې ترسو دواړه دی کړی نه چې دواړه یو ډول شو به ته ترو درکې. نو په دغه ډول موږ تاسو کولای شو ټیکسونه سره مقایسه کوو.